ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. د بالغ ملي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. اوس هم پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویان بشیر بشر دوست. د بلخ ولایت اداري شورا نوبتي او مشورتي ناسته د ولایت مقام مرستیال مولوي نور الهادي ابو ادریس په مشرۍ ترسره شوه. په دې غونډه کې د بېلابېلو امارتي ادارو رئیسانو، امیرونو او یو شمېر استازو ګډون درلود. ناسته د څو ایتونو په تلاوت سره پیل شوه. وروسته د بلخ ولایت مقام مرستیال مولوي نور الهادي ابو ادریس خبرې وکړې او ویل چې د نظام د ثبات، د هیواد د پرمختګ او د خلکو د هوساینې لپاره د ټولو مسؤلینو ګډ کار او رښتینې همکاري اړینه ده. نوموړی ټینګار وکړ چې هر مسؤل باید خپلې دندې په صداقت، اخلاص او بشپړ ژمنتیا سره ترسره کړي. هغه زیاته کړه خلکو ته خدمت کول د اسلامي شریعت د احکامو پر بنسټ زموږ لوی مسؤلیت دی او مسؤلین مکلف دي چې د خلکو ستونزې پر وخت واوري او د حل لپاره عملي ګامونه واخلي. د ناستې د اجنډا له مخې مولوي فضل ربی د ولایت مقام د دفتر رئیس د اوامرو، احکامو او لارښوونو پر وخت تطبیق او راپور ورکولو باندې ټینګار وکړ. په دې غونډه کې همداراز یو شمېر مسؤلینو د بېلابېلو موضوعاتو په اړه خپل نظریات وړاندې کړل چې په دې وړاندیزونو کې د دعوت، ارشاد او پوهنې په برخو کې علمي معیارونه، د ملکیتونو د کرایې تنظیم طرحه، د امر بالمعروف او نهي المنکر د قانون تطبیق او همدارنګه د مجاهدینو او شهیدانو د کارنامو، خاطرو او آثارو راټولونو باندې ټینګار وسو. له هر اړخیزو نظرونو وروسته ولایت مقام لازم تصمیمونه ونیول او د ځینو موضوعاتو د حل لپاره ځانګړې کمیټې وټاکل سوې. په پای کې غونډه د دعا په ویلو سره پای ته ورسېده. یو روغتیايي کلینیک په مزار شریف ښار کې په رسمي توګه پرانیستل شو. د دې مرکز مسؤلین وایي هدف د خلکو لپاره د ښه روغتیايي خدمتونو وړاندې کول دي. د کلینیک مسؤل ذبیح الله صمیم ویل دغه مرکز د 200,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی، موخه یې د معیاري خدماتو وړاندې کول دي. نوموړي زیاته کړه چې دا کلینیک د عصري طبي تجهیزاتو سره سمبال دی او پکې له بهرني هیوادونو راغلي متخصصین د روغتیايي په بېلابېلو برخو کې د خدمت لپاره چمتو دي. تقریبا 1-2 लाख تقریبا مصرف شده. در آینده انشالله بالا یک منزل دیگه داریم که دو یک عملیات خانه قلبی و جراحی عمومی ایره بخیر افتتاح کنیم. دکتر صاحب متخصصینی که هستند داخله مدیکال اسپیشالیست است، گاینکولوژیست است، مثال بگفت زبان ما شما نسایی ولادی که هست، اینمی متخصصین که از کلگی از پاکستان هستند. در آینده انشالله یک دکتر صاحب است سرجن قلبی که انشالله سوراخ قلب طفلا، کلانا، تداویش انشالله در ماه آینده اسیستنت های از او میای انشالله باز مریضا رو برشان جمع آوری میکنه، باز عملیاتش انشالله این نمیجا انجام میشه. همدارس د پرانیستي په مراسمو کې د بلخ ولایت مقام استازی مولوي عبدالظاهر حزب الله د دې کلینیک پرانیسته د روغتي خدمتونو د پراختیا په لور یو مهم ګام وباله او له خلکو غوښتنه وکړه چې د خپلو ناروغانو د درملنې لپاره د دې مرکز له ظرفیتونو ګټه واخلي. چون این مراکز صحی نه تنها یک دستاورد برای شهروندان ماست بلکه گام مهم در راستای ارتقای سطح خدمات صحی و بهبود سلامت جامعه می باشند. د یادونې وړ ده چې دا کلینیک له پوره طبي امکاناتو سره سمبال دی او په بېلابېلو څانګو کې خلکو ته روغتیايي خدمات وړاندې کوي. د بالغ ملي رادیو قدرمن اوریدونکو دا و د دې ساعت خبرونه. تر بیا ملا پامان او تاسو ته ښې چارې. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور.